سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو ژبې استاد یا ښوونکی هلال احمد محرس یم. ګرانو زده کوونکو، مخکې له ده چې د نن ورځې درس پیل کړو، راځئ په تیر درس باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس څه شی و؟ آفرین، زموږ تیر درس الف الله و. څه شی و؟ الف الله. موږ او تاسې په تیر درس کې څه شی ویل؟ آفرین، په تیر درس کې موږ او تاسو د الف په غږ باندې، د الف د توري په لیکلو باندې او د الف د توري په شکل باندې مو څه شی وکړه؟ کار وکړه. آفرین. ګرانو زده کوونکو، ستاسې کورنۍ دنده څه شی وه؟ آفرین، د الف د توري لیکل و. تاسې خپلې کورنۍ دندې لیکلي دي؟ ډېر ښه. زه په تاسې باندې باور لرم، تاسې خپلې کورنۍ دندې تل په خپل وخت سره لیکئ. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ د الف د توري په شکل، اواز او غږ باندې څه شی وکړه؟ کار وکړه. او همدارنګه د الف الله د لوست متن مو په ګډه سره وویل. په یاد مو دي ما تاسو ته ویل چې دغه متن د ځان سره ولولئ. تاسې متن د ځان سره لوستلی؟ اوکې، اوس یې څوک راته ویلی سي؟ څوک راته د لومړي صفحې متن ویلی سي؟ زه تاسو ته غوږ یم، زه یې تاسې راته ووایئ. آفرین. نو داسې ښکاري چې تاسې تیر درس ځان سره تکرار کړی ده. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسې د نن ورځې لوست دی څه شی؟ الف مد آ. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ زموږ درس کومه صفحه دی؟ پاڼه درېیمه. کوم لوست دی؟ آسمان. کوم یو؟ آسمان. پوهیږئ، آسمان زموږ د نن ورځې لوست څه شی دی؟ آسمان دی. آسمان؟ په آسمان کې څه شی وي؟ آفرین، په آسمان کې ستوري وي، په آسمان کې وریځې وي، په آسمان کې نور څه شی وي؟ پوهیږئ، آسمان، په آسمان کې لمر وي. څه شی وي؟ لمر وي. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، آسمان دا څه شی دی؟ آسمان. آسمان. آسمان چیرته دی؟ آسمان پورته دی. په آسمان کې څه شی وي؟ په آسمان کې سپوږمۍ وي، ستوري وي، لمر وي. باران هم آسمان نه راځي. باران کوم ځای نه راځي؟ د آسمان نه راځي. آفرین ګرانو زده کوونکو، زمونږ درس څه شی دی؟ آسمان دی. آسمان. ګرانو زده کوونکو، آسمان، آسمان زموږ او ستاسې د پاسه دی. آسمان. پوهیږئ، آسمان په کوم توري باندې پیلیږي؟ آفرین، آسمان په الف مد باندې پیلیږي. آسمان. آسمان. آسمان یو کلمه ده. پوهیږئ په دې کلمې کې څو توري شامل دي؟ آفرین، په دې کې 4 توري شامل دي. هغه 4 توري کوم دي؟ الف مد دی. بیا ګرانو زده کوونکو څه شی دی؟ سین دی. بیا میم دی. بیا الف دی. او بیا د نون توری دی. نو په آسمان کې څو توري دي؟ په آسمان کې 5 توري دي. تاسې آسمان څنګه لیکئ؟ الف مد
سین میم الف نون. وګورئ ګرانو زده کوونکو، الف مد سمه ده، بیا سین او میم دواړه یو ځای کوي. دا وګورئ ګرانو زده کوونکو، یو ځای مې کړ سره، بیا له دو سره الف هم یو ځای کومه او بیا په آخره کې د نون توری ږدم. نو څه شی سو؟ آسمان سو. ګرانو زده کوونکو، آسمان ډیر اوچت دی. آسمان ډیر اوچت دی. مرغان په آسمان کې الوزي. مرغان په آسمان کې الوزي. انسانان بیا پر ځمکه ګرځي. آسمان، باد، باران، مرغان، ستوري، سپوږمۍ، لمر، دا ټول چیرته وي؟ دا ټول په آسمان کې وي. نو آیا پوهیږئ چې آسمان څه شی دی؟ آفرین، دا آسمان دی ګرانو زده کوونکو. آسمان آسمان د ورځې روښانه او ښکاره وي. د شپې بیا آسمان تیاره وي. څه شی وي؟ تیاره وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی الف مد. الف مد څه شی؟ آسمان. ګرانو زده کوونکو، د الف مد په توري باندې نور کوم نومونه پیلیږي؟ د الف مد په توري باندې نور کوم نومونه پیلیږي؟ آیا تاسې ماته داسې نوم ویلی شئ چې هغه د الف مد په توري باندې پیلیږي؟ څوک یې راته ویلی شي؟ ډېر ښه. د الف مد په توري باندې څه شی پیلیږي؟ آلو. څه شی؟ آلو. 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 او آلو. آلو یوه میوه ده. څه شی ده؟ آلو میوه ده. ستاسې آلو خوښیږي؟ زما هم آلو خوښیږي. آلو د اوړي په موسم کې وي. آلو. پوهیږئ آلو څنګه رنګ لري؟ آلو سور رنګ لري. آلو ډیر خوندور دی. آلو. تاسې د آلو ونې لرئ؟ موږ هم لرو. موږ هم د آلو ونې لرو. آلو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې آلو څنګه لیکو؟ وګورئ، موږ او تاسې آلو داسې لیکو: الف مد. سمه ده. بیا له ده نه وروسته موږ د لام توری لرو. بیا د ده نه وروسته موږ د واو توری لرو. نو موږ آلو څنګه لیکو؟ آلو د دغې درې تورونه لیکو. دا درې توري څه کوو؟ سره یو ځای کوو. نو څه شی لیکو؟ ګورئ، الف مد، لام او واو. څه شی سو؟ آلو سو. ګرانو زده کوونکو، آیا بل داسې نوم یا کلمه تاسې ته معلومه ده چې هغه د الف مد په توري باندې پیلیږي؟ هغه کومه کلمه ده چې د الف مد په توري باندې پیلیږي؟ تاسې ماته ویلی شئ؟ آفرین. هغه کومه کلمه ده؟ هغه آس ده. آس. څه شی؟ آس. تاسې آس ځغلولی شئ؟ آس. زه آس ځغلولی شم. سمه ده. تاسې کله چې تاسې د بزکشي لوبو ته ځئ، هلته مونږ آسان لرو. څه شی لرو؟ آسان لرو. رنګارنګ تور آس، سپین آس، سور آس. دا کومه سي آس دی؟
دا یو ډېر ښایسته سور آس دی. وګورئ پښې یې سپینې دي، نور سور دی، لکه یې توره ده. آس. آس څنګه لیکو؟ آس وګورئ الف ماد. بیا څه شی لیکو؟ د دې ترڅنګ بیا د سین توری. نو څه شی کیږي؟ آس کیږي. الف ماد او بیا سین، نو آس. ګرانو زده کوونکو، د الف ماد په توري باندې کومې کلمې پیلیږي؟ آلو، آس، آسمان. زموږ او تاسې درس څه شی دی؟ آسمان دی. څه شی؟ آسمان. ګرانو زده کوونکو، که چیرې له تاسې څخه چا پوښتنه وکړه چې د الف ماد په توري باندې کومې کلمې پیلیږي، تاسې به ورته وایئ آلو، آسمان او آس. که له تاسې څخه پوښتنه وکړه چې موږ او تاسې آسمان څنګه لیکو، نو تاسې به ورته وایئ الف ماد سین میم الف او نون. دا سره یو ځای کړئ، څه شی ترې جوړیږي؟ آسمان. ګرانو زده کوونکو، بله کلمه څه شی وو؟ آلو. آلو یوه ډېره خوندوره میوه ده. آلو. الف ماد لام واو. آلو. له ده نه وروسته الف ماد او سین آس. ګرانو زده کوونکو، له دغو دوو کلمو، له دغو دریو کلمو پرته آیا نورې کلمې هم سته چې هغه په الف ماد باندې پیلیږي؟ کومې کلمې دي؟ آفرین، آدم. کومه کلمه؟ آدم. دلته یې درته لیکم چې تاسې ته ښکاره سي. وګورئ الف ماد بیا څه شی؟ دال بیا میم. آدم. آدم. آدم زموږ او ستاسې څه شی دی؟ زموږ او ستاسې د ټولو پلار. آدم زموږ لوی پلار دی. آدم. آدم علیه السلام یو پیغمبر وو. آدم. ګرانو زده کوونکو، آدم هم په الف ماد باندې پیلیږي. الف ماد دال میم. آدم له څو کلمو څخه جوړ شوی؟ له دریو. الف ماد دال او میم. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې د نن ورځې په لوست کې په الف ماد باندې مو څه شی پیل کړي؟ کلمې. هغه کلمې مو لیکلې کوم چې په الف ماد باندې پیلیږي. تاسې دغه کلمې آلو، آس، آسمان او آدم په خپلو کتابچو کې هره کلمه 15 ځلې ولیکئ. زه پوهیږم تاسې خپلې کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي. تر بیا درسه پورې تاسې ټول په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای پامان.